السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول وخی. الحمدلله زه هم ښه یم. زه تاسو سره یو ښکلی نظم شریکوم او د اول خان رسوا صاحب دی او هغه نظم یې لیکلی دی زما کلی. نو امید لرم چې ستاسو به د ټولو خوښ شي. هغه نظم داسې دی چې هغه د کلي تورنګزو مشران شته و که نه، هغه د کلي تورنګزو مشران شته و که نه، چې شمس الحق اسرارالدین عالمان شته و که نه، هغه چې منډې به په لارو کې وړو وهلې، هغه چې منډې به په لارو کې وړو وهلې، هغه لونګې چې په سرونو به سړو وهلې، هغه رنګینې لولکې او ډمان شته و که نه، هغه رنګینې لولکې او ډمان شته و که نه، چې د صادر او د پټکو مالکان شته و که نه، هغه لمبلو له چې کندې ته به ډلې تللې، هغه لمبلو له چې کندې ته به ډلې تللې، هغه چې شمې اوراګانو کې به بلې تللې، هغه جلسې د شاه ملنګ بابا جان شته و که نه، هغه جلسې د شاه ملنګ بابا جان شته و که نه، ترېنه چاپېره زموږ ترونه لاران شته و که نه، هغه وړو چې به د شپې اړنګ دوړنګ کولو، هغه وړو چې به د شپې اړنګ دوړنګ کولو، هغه چې زړونو به د مینې نه غورځنګ کولو، هغه خپیبله بې تڼو ماشومان شته و که نه، هغه خپیبله بې تڼو ماشومان شته و که نه، هغه د لوبو منډو ترړو دوران شته و که نه، هغه اوریځې توپانونه بارانونه څه شو، هغه اوریځې توپانونه بارانونه څه شو، هغه جندکې خړې چلې سیلابونه څه شو، چې د ټاپو په اوچه للمه ګلان شته و که نه، چې د ټاپو په اوچه للمه ګلان شته و که نه، هغه کورکوړې تورانه کې لاډوان شته و که نه، هغه په مټو او په غاړو تعویزونه چې وو، هغه په مټو او په غاړو تعویزونه چې وو، بل د رنجو آینو ګمنځو رواجونه چې وو، چې سرپیچک د سره تو د زنان شته و که نه، چې سرپیچک د سره تو د زنان شته و که نه، هغه دمونه زیارتونه مولیان شته و که نه، هغه اکثر چې به کبډي د پرې جوړه وه، سرورولي به د دوو کلو ورسرې جوړه وه، او چې هغه تور تاجي رحیم پهلوان شته و که نه، چې هغه تور تاجي رحیم پهلوان شته و که نه، هغه بې کچه زور هنر په میدان شته و که نه، هغه د بډ د پاسه حلقو چې قصې کولې، هغه د بډ د پاسه حلقو چې قصې کولې، تمامه شپه به یې یو بل ته بې پیسې کولې، هغه جوار هغه نیمې بټیاران شته و که نه، هغه جوار هغه نیمې بټیاران شته و که نه، هغه مچوڼې غوبلونه غوزان شته و که نه، عمران سریر پزلیلی او نورالله څنګه دی، عمران سریر پزلیلی او نورالله څنګه دی، امیر مجیب امجد ندیم حبیب الله څنګه دی، او هغه ارشد شکیل ابدار شاعران شته و که نه، هغه ارشد شکیل ابدار شاعران شته و که نه، چې مجاهد شمشاد صفدر اول خان شته و که نه، هغه د کلي تورنګزو مشران شته و که نه، هغه د کلي تورنګزو مشران شته و که نه، چې شمس الحق اسرارالدین عالمان شته و که نه. ډیره مننه، شکریه.